السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. یو محترم یو تصویر واستاوه، یو نفر دی عکس یې اخیستی دی، لاندې بیا د فوټوشاپ په ذریعه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راوړی دی، بیا یو ما ارسلناک الا رحمة للعالمین دغه آیات عظیم شان لیکلی دی. نو ده پوښتنه کړې ده چې دا د شریعت د نظر څخه دا څنګه دی چې دی ورباندې لوړ دی آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ښکته دی، هلته دی لکه لوړ چې ورباندې ناست دی. دا ډول دی. محترمه فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 323 هغه وایي په کم صندوق کې یا په کم تابوت کې که کتابونه پراته وي، ادب دا دی چې پر هغه صندوق باندې لوړ کالي نه کښېښول سي. نو چې پاکې کتابونه پراته وي، په کتابو کې به خامخا آیاتونه وي، په کتابو کې به خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 323 الباب الخامس. نو دغه رنګه محترمه په ډیرو فیسبوکو کې کله کله زه دا ووینم لاندې د قرآن آیتونه یې لوړ عکسونه یي، لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وي لوړ، د خرو د آسو د دغو تصویران وي. محترمینو ادب ډیر ښه شی دی. که غواړئ چې جنت ته ولاړ شي، بې حسابه ادب په ځان کې راولي. نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پر مځکه کښېږدي او ته لوړ ورباندې کښېنې، خلک به څه درته ووایي چې ته مسلمان یې که کافر یې. او دا چې په فیسبوک کې لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی او لوړ تا د خپل ځان تصویر یا د یو حیوان تصویر یا د بل شي تصویر، ګوره موږ داسې کارونه کوو چې ورپام ونه یي، چې اوس د یو مؤمن ورور ورپام چې بیا هېڅکله دا عمل نه کوي. بې ادب محروم باشد از فضل رب. بې ادبه د الله له رحمت څخه بې برخې وي. دا بې ادبي د الله جل جلاله د غضب او د قهر سبب جوړیږي. نو تاسو اول تصویران ما اخی، ګوره دا غاړې بندیږي، ګناه ده. بیا دې دا ناروا عمل وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم او آیات چې کریمه ولې تر ځان لاندې لیکې، خو لوړ یې ولیکه. ولې شیطان زموږ سترګې داسې راپټې کړي دي؟ راوړې یې خو لوړ یې راوړه، ځان کښته کړه. او بعضې خلک پر فیسبوک باندې یو ځای د نجلۍ تصویر ته لایک ورکړي، بل ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ته لایک ورکړي. لایک ته کې څه بولي، خو به دا شیان مې سم سر نه ورخلاصېږي. نو د نجلۍ عکس لوړ وي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لاندې، ګوره په دې مغاړې بندېږي. تاسو به مړه سئ، دغه فیسبوک اکاونټ به مو ګرځي، غاړې به مو په بندي. ولې په فیسبوک کې داسې ناروايي کوئ؟ ګوره خو دیوبندي هم فیسبوک لري. په ټول فیسبوک کې تصویر نشته، په ټول فیسبوک کې انډیوال نه لرم، خالي دا څو پیجونه چې دیني مسایلو کې پورته کېږي، دغه دپاره مې جوړ کړي دي. په 3-4 میاشتې کې وار ورننوځم چې کار مې وکړي، بېرته ځین راووځم. نو محترمینو په دې کې ډېر ادب او ډېر احترام وساتئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اسم یا د قرآن عظیم شان پر آیاتو لوړ تصویران لګول، دا عظیم جرم دی، دا بې ادبي ده. نو چې په یو صندوق کې کتابونه پراته وي، پر هغو باندې کالي ایښول دا نه دي روا. نو چې د یو انسان تصویر وي پر اسم محمد صلی الله علیه وسلم برسیره پروت وي، نو دا به بیا ولې روا سي؟ دا دې مثال لري لکه ته چې پر کښېنستې
نو آیا تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دومره بې قدره سو چې ته لوړ دی تر تا کښته دی؟ نو خو په سینه کې دې مینه نسته. که دې مینه وای بیا دې دې ځای ته مور پام کېدل. محترمینو ډېر احتیاط وکړئ. ستاسو دپاره وایم خو نه فیسبوک لرم، که لرم هم په څو میاشتو کې وار ورننوځم، خالي هغه اسلامي پیجونه وګورم بیرته ځینې راوځم. که لرم هم پر داسې طریقه لرم چې نه تصویر کې شته نه مې انډیوال په فیسبوک کې شته. تاسو فیسبوکونه لرئ، په زرهاوو انسانان مو ملګري دي. خپل د آخرت بار په ګناهو مه درنوئ. په قبر کې پخوا د نورو ګناهو پوښتنه کېدل، اوس نورو ګناهو هلته ایلک چې اول وار ورسو، اول به د فیسبوک سزا راکوي، بیا به د یوټوب سزا راکوي، بیا به د ګوګل سزا راکوي، بیا به دا بل شي سزا راکوي. وایي ښه مردار خورو، تاسو خو سترګې پر دغو باندې مردارې کړلې. تاسو خو ژوند په دغو شیانو فاحشو په بدو شیانو کې مشغوله کړئ. تاسو خو د الله نوم و د الله ذکر و د الله قرآن په دغو شیانو باندې پرېښوئ. نو هلته به م بیا د فیسبوک کمپنۍ خلاص کړي، که به م د یوټوب کمپنۍ خلاص کړي، که به م بیا د ګوګل کمپنۍ خلاص کړي. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ د ایمان په تاوان دي، او موږ یې داسې استعمالوو لکه رواج یې راته. ځانو ته مو اور اچولی دی. دا ډېر عظیم ظلم وي چې سړی پر کالو باندې تیل اچولي، دانه ورته ووایي. موږ دا ډول ځان ته اور اچولی دی. نه پوهېږو چې سپین کفن درکړي قبر ته دې شوکي، هلته به بیا د دیوبندي خبرې درته سترګو ته ودرېږي چې آخ کاشکې مې فیسبوک نه وای، کاشکې مې ګوګل نه وای، کاشکې مې یوټوب نه وای. واټساپ استعمال کړئ، هېڅ مشکل نه لري. په یو دیني ګروپ کې د عالم سره ملګری شه، بیانونه اوره، سیارت اوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د محبت بیانونه اوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا چې د غزلي وشانو عکسونه کې هستئ، دا به الله ته جواب وایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.